د جوپرا ارچر بیرحمه بونسر سټیپ سمیت په پیچ کې چاپه کړ. سلامونه دوستانو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټیپس چینل. که تاسو د سپورټ له خبرونو څخه ځان خبرول غواړئ نو افغان ټیپس چینل سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. د جوپرا ارچر بیرحمه بونسر سټیپ سمیت په پیچ کې چپه کړ. جوپرا ارچر چې په ویسټ انډیز کې زیږېدلی او اوس له انګلستانۍ لوبډلې سره یو ځای شوی دی، د 21مې پیړۍ ډیر خطرناک او د زیاتې فطري وړتیا درلودونکی بالر دی. جوپرا ارچر د اګست په 18 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې د اسټرالیا غوره توپ وهونکی سټیپ سمیت په خورا خطرناک بونسر توپ په سټ کې وویشت او په پیچ کې راسم لاوه. سټیپ په پیچ کې اوږد وغځېد چې بیا ډاکټرانو له پیچ څخه بهر کړ. سمیت چې کله له لوبغالي بهر کېده، اسټرالیایي لوبغاړو ورته د دمه ځای کې چکچکې وهلې. د انګلستان او اسټرالیا ترمنځ هر کال 15 ټیسټ سیالۍ د ایشیز په نامو ترسره کیږي. دا خورا تاریخي ټیسټ لوبې دي. دا سیالۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1856 میلادي کال راهیسې روانې دي چې یو کال اسټرالیا یو کال انګلستان کې کیږي. تر دې دمه 330 ټیسټ لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوې دي چې 128 اسټرالیا کې او 130 انګلستان په کوربتوب شوې دي. په دې سیالیو کې 140 لوبې اسټرالیا او 106 انګلستان ګټلې دي. ټول 80 سیریزونه شوي دي چې 15 اسټرالیا او 15 بیا په انګلستان کې شوي دي. دا د 2019 کال ایشیز سیالیو دوهمه ټیسټ لوبه ده چې سمیت پکې د ارچر لخوا راچپه شو. لومړۍ لوبه اسټرالیا په 251 منډو ګټلې وه. سټیپ سمیت دا لوبې په 4مه ورځ خورا محکم ولاړو او د وکټې ورکولې خیال کې نو نړیوالو بیا د جوپرا ارچر د فایل لوبه ننداره خوښوله او ډیری انګلستانیانو توقع لرله چې سمیت له مخې پورته کړي. سمیت له لګېدو وروسته چې کله یې طبیعت جوړ شو، بیا لوبې ته راغی، 2 نوې منډې وکړې او بالاخره د ګریس وکس په توپ کې چاوړ شو. انګلستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 258 منډې وکړې، خو اسټرالیایي لوبغاړي په 250 منډو وسوځېدل. که مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ورڅخه خبر شي. مننه.